منډګل کلي کې ولاړ یم چیرته چې کورونه له لرګو جوړ شوي پلونه له لرګو جوړ شوي جوماتونه او حجرې هم له لرګو جوړې شوي ځینې خلک خو دغه کلی د لرګو د کلي په نامه باندې بولي شورا کم قانون چې وضع کې هغه کې څوک سرغړونه وکړي بیا هغه د مجازات د شورا تر نه ورکو یو څومره وخت شوی دا تقریبا سالو کارو داسې یو نیم سال کار لري دوه درې څلور پنځه شپږ اووه تقریبا اووه چاته دی یو لاندې اته او دغه ټول له لرګو جوړ شوی دی تاسې وګورئ ماشاءالله هر یو سړی بلوغ ته ورسي هغه تقریبا سهار ماسپښین مازدیګر ماسخوتن څلور ځله ماښام جوړ نه بلای ما دا اور بلای دا به ډکي ویلکم ټو نورستان چکر ولګوئ نورستان ته خوشحاله شئ وروره ډېره مننه سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ درنو ملګرو د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اړوند په منډګل کلي کې ولاړ یم چیرته چې کورونه له لرګو جوړ شوي پلونه له لرګو جوړ شوي جوماتونه او حجرې هم له لرګو جوړې شوي ځینې خلک خو دغه کلی د لرګو د کلي په نامه باندې بولي دغه کلی ډېر په ښه موقعیت کې دی او ډېرې ښکلاګانې هم لري او ډېر داسې دودونه هم لري چې تاسې به تر اوسه پورې نه وي اورېدلي په همدغه کلي کې یو خپرونه را سره تر پای واورئ تر پای را سره خپرونه وګورئ د دغه کلي له ښکلا او خوندونه واخلئ او له دودونو یې خبر شئ درنو ملګرو لکه څنګه چې مې یادونه وکړه د منډګل په کلي کې یم او د نورستان ولایت هر کلی ځان ته یو شورا لري او دغه شورا یو قانون لري او دغه قانون چې څه وایي په دغه کلي کې باید دغه عملي شي او که څوک یې عملي نه کړي نو مجازات کېږي څنګه ته مې د منډګل د کلي د شورا رئیس ناست دی د ده سره په دغه موضوع باندې غږېږو نو رئیس یې پیل کې ستړی مه شي تاسو ته هر کله وایو په خیر راغلی به همیشه راشئ دا ستاسو ځای دی او مونږ ستاسو ته په درناوي احترام سره ستړی مه شئ وایو او نور د کلي طرف د منطقې طرف نه ټول ته تاسو ته خوش آمدید وایو ډېره زیاته مننه دي صاحب لومړی خو راته په دې وغږېږه دلته تاسې شورا لرئ هر کلی لري دغه شورا کوم قوانین وضع کړي دي او هغه قوانین چې څوک مات کړي بیا هغوی ته کومه سزا ورکوئ هغه وروره مونږ خو د نورستان په ساده ټول خپل کلي شوراګان لرو شورا کم قانون چې وضع کې هغه کې څوک سرغړونه وکړي بیا هغه د مجازات د شورا تر نه ورکو لکه غل راوړو نیسو دلته هغه مجازات کوو د چا حق هغه حق الاخلو بیا هغه له تسلیمو او نور د کلي طرف نه کم شي جزا ټاکلې هغه خپل اندازې پورې دغه هغه شي هغه نه ډېره مننه مثلا څوک نسوار او سیګریټ کوي یا نور نشهي توکي په دغه باندې تاسې کوم دا زمونږ طرف نه د شورا طرف نه د امارت اسلامي طرف نه علني د سیګریټ خو بیا هم یو اندازه دغه دی د پوډر او چرس او دا څیزونه دلته علني څوک نه خرڅولی شي او نه څوک اخیستی شي بالفرض به تقدیر واخلي او دغه کې
د قوم د ولولو طرف نه هغه جرمه دي. څوک چې یا دغه شیان خرڅ کړي یا څوک یې واخلي او ونیول شي بیا هغې جرمانه څه ده څه باید وکړي؟ د هغې د شورا څومره وټاکل شول څوک خرڅه 50,000 روپۍ هغې نه هغه اخلو، څوک اخیستونکی 50,000 د هغې نه اخلو، بیا څو ورځې هغه مجازات کوو بېرته پرېږدو د کار نه لاس واخلو. ډېره مننه. همدغه شورا په برکت به دلته ډېر اصلاحات هم راغلي. کې ډېر اصلاحاتونه راځي دلته کوم اجتماعي کارونه د برق صفایي شو د سړک شو دا د شفاخانې نور کوم مشکلات د مریضانو کوم سړی مریض وشي د هغې د تداوي د شورا د غریب نو د هغې تداوي د شورا طرف نه کېږي، څوک مړی وشي د هغې سره کومک د شورا طرف نه داسې هغوی سره خپل وس مطابق کومکونه هم کېږي، نور شورا کولی شي نور خدمتونه هم سر کولی شي. ډېره مننه حاجي صاحب، بس خدای هم ښه لره کور هم ودان. سلامت اوسئ، تاسو نه هم یو جهان مننه د پامیر ټي وي کارکوونکو نه. ډېره مننه درنو ملګرو. شورا د رئیس سره وغږېدو. ما چې څنګه یادونه وکړه په دغه کلي کې ډېری شیان له لرګو جوړ شوي دي. دغه موږ چې اوس ولاړ یو په کوم ځای باندې دا هم د لرګو څخه جوړ شوی دی. اخوا ته دغه پل دی چې دغه ساحې نه خلولي دغه هم لرګی دی. دې خوا ته دا تاسې ګورئ ملګرو دا جومات دی او 2 منزله جومات دی، دا هم له لرګو جوړ دی. دویم منزل هم لرګی دی، زینې هم د لرګي دي او نور هم پکې ټول لرګی لګېدلی دی. نو دغه کلي کې لا هم یو او ځینې نورې ښکلاوې او ځینې نورې کیسې هم تاسې لرو. د همدې کلي او د نورستانیانو یوې مهمنخانې یا حجرې ته ورځو، ګورو چې دغه د دوی په کوم ترتیب باندې جوړې دي. په 2 منزل باندې حجره ده. دا فکر کوم 3 منزل هم لري. بره منزل کې بیا څه دي؟ السلام علیکم. ماشاءالله ماشاءالله. دا درې منزل دی، یو خلاني دوکان دی، دا دریم ته دا دریم پاسه دی. دغه 3 منزل کې بیا څه دي؟ هلته کور دا واړه اوسېږي نور د اوسېدو ځای دی. دغه د دې دغه بنیاد دومره کلک کړی دی چې 3 منزله پې جوړېږي ونه څلور جوړې دی چې 15 ته رسي دا کوم مشکل نه ده. هغه دیوالونه غیر کانکریټ او میز کې سیخونه لګول هغې نه نور دا ډېر قوي دغه دی. دا نورستان یو سیستم دغه دی، هر یو لیش کې مونږ لرګي ورکوو، لرګي د پاسه دیوال هم په خړو باندې جوړو او دا ډېر کلک تقریبا د راکټ په مقابل کې هغه یو شی دی وباسي نور همدغه روغ پاتې نور په دا کې کوم مشکلات نه. زه ډېره مننه. واقعا چې هر څه خوندور دي. دغه د سیند غاړه بیا پې کورونه بیا د لرګو جوړ 2 منزله او 3 منزله کورونه، نو ډېر خوند کوي دي صاحب. بالکل دغه دلته چې کوم کورونه جوړ دي او دغه کوم لرګی پکې استعمال شوی دا بیا تاسې د جهاد ورته ټاکئ چې مثلا د ځنګل نه دومره لرګی راوړلی شئ که نه څه ترتیب؟ مونږ کوم خلک چې کور جوړوي شورا ته پیشنهاد کوي مونږ دومره کور جوړوو، شورا بیا اجازه ورکوي، حکومت ورکوي، بیا شورا ټاپه وهي چې وروره دومره لرګی تاسو وکړئ راوړئ کور دپاره ضرورت، او بیا چې کوم زیاتې دغه وشي هغې دپاسه بیا هغه څوک دغه نشي کولی او خپل د پرېکړه په دغه باندې اساس باندې هغه لرګی دغه کوي او جوړوي راوړي دلته بیا کوټې جوړوي. شورا چې ټاپه نه وي وهلي څوک لرګی نشي راوړی کولی، امکان نه لري څوک چې دغه. زه ډېره مننه چې ملګرو دغه کلي خو ما ته شخصا ډېر خوند راکړو، ډېر خوندور ځای دی او تاسې لا هم راسره اوسئ، څه نورې نندارې به هم په تاسې باندې ګورو د دې کلي.
دا خو دا دغه دی که نه زمونږ مخکنی آثار قدیمه زمونږ نیکونو دا په دې اساس باندې جوړ کړی او څه خو نور دا یو څومره وخت شوی تقریبا دا تقریبا سلو کالو داسې یو نیم سل کال دغه دی هغه وخت کې خو دغه هم ډېر نه و نجارۍ وسایل دا ګلان به بیا دا ګلان هماغه وخت نه زمونږ کارګران دغه په ګلان باندې دا جومات او دا ټول څهونه جوړول دا زمونږ دغه دی دا حجره ده دا لاندې کور ده دا کېناستو پاسه حجره 3 منزل دام دی پوه شولې درنو ملګرو تاسې د څنګه چې ما یادونه کړې وه دغه له لرګي جوړ دغه ودانۍ وګورئ تازه دې خوا راشه دا داسې چې څومره دي ټول هر څه له لرګي جوړ دي دا نور دلته سیمنټ کارونه سیمټو راوړل او دلته بیا ډېر ګران کایل عادت اوس شروع کړل نور ټول زمونږ کار د لرګو کار د لرګو کار دلته کامیاب دی دلته کامیاب د هغې دپاره نور سیمټو په نسبت بارزان هم پرې ډېر دلته ټول مونږ نوې کوټې ټول لرګی دلته ټول نور څه په هواره کوزه خو بیا داسې وي چې دغه شان لرګی ډېر په ګرانه پیدا کېږي ډېر په سخت خو ډېر په دغه باندې ګران دلته پرېوځو اوس دا کوټې سوړی دی دلته راشه دا زمونږ مخکنی جومات دی مخکې زمانه اوس دا 2 کوټې سوړی دی دغه لرګی دی دا بېرته ځای دغه کوي او جوړوي پوه شولې ماشاءالله دا زمونږ د مخکنی زوړ کلی دی او زوړ په دغه باندې دا کورونه ټول مونږ په لرګو باندې ملګرو دې خوا ته هم در سره وګورئ دا ساحه هم ټوله ماشاءالله له لرګو جوړه ده او داسې مستحکم جوړ دي چې دوی پې ډېر باوري دي دا خو د سل یو نیم سال 200 کال دغه دی پوه شو دا کورونه خو نه دی جوړلی نور دغه نور مخکنی په حساب ډېره ښه ده نو ماشاءالله ډېر خوند هم کوي داسې چې پکې قدم وهي هم ډېر خوند کوي هر څه له لرګو جوړ شوي دي ما مخکې یادونه وکړله چې دغه کلی باید د لرګو په کلي ونومول ټول انسان دغه دی کامدشت ته لاړ شي دا خو ډېر زوړ کړی کامدشت ډېر نوي یو اساسي کورونه جوړ دی که نه او دلته جومات خو تا وکتل جومات کې دننه څومره لرګي لګېدلي دا ټول تقریبا داسې مونږ ته خلکو ویل چې تاسو دا لرګي مونږ له راکړه دا په سیمنټو جوړوو مونږ ویل نه مونږ دغه صحیح دی څنګه مونږ جوړ کړی دی همدغه صحیح دی جومات نورم ملګرو لا په تاسو باندې نورم دغه کلي داسې څه ګورو چې تر اوسه به هم نه یې کتلي را سره اوسئ یو 2 3 4 5 6 تقریبا 9 چاته دی یو لاندې اته او دغه ټول له لرګو جوړ شوی دی تاسې وګورئ ماشاءالله ډیزاین باندې یو کارګر دا خپل ډیزاین دی د بل کارګر هغه ډیزاین دی بل کارګر هغه ډیزاین دی بل کارګر هغه ډیزاین دی بل هغه دی بل هغه پاسه ځان له دیو ډیزاین خپل ډیزاین باندې جوړ کړی او دا لرګو باندې دا جومات جوړ شوی دی دا نه میراب دا هم تاسې وګورئ ملګرو ګوره دا خټه لګېدلې ده دا پسې بیا سلیپر لګېدلی لرګی دا بیا خټه ده دا سلیپر دا ګورئ لکه څنګه چې مونږ په آبادیانو کې سیخ ورکوو دوی دلته د سیخ په ځای باندې لرګی ورکوي خو لرګی ډېر مستحکم دی او دوی پې ډېر باوري دي چې دغه د لرګي ودانۍ د سیمټو د ودانۍ په نسبت باندې چې دی دا قوي ده دا د جومات نوره وداني ده دغه ستنې دي دا تاسې وګورئ دغه چت وګورئ هر څه بیخي فوق العاده جوړ دي راځه دننه جومات ته دننه مور ماشاءالله دا هر څه له لرګي جوړ دي ټول لرګو حساب دی دا لرګو دی دا کړکۍ او دروازې او هر څه دا میراب دا جومات دی نو زمونږ حساب
درنو ملګرو تاسې وکتل هر څه ما چې پیل کې یادونه وکړله چې دلته هر څه له لرګو جوړ دي هماغسې ده نو د لرګو کلی مې در باندې وکتو ملګرو او دا حاجي صاحب د جمعې دپاره ده ټول جومات جو ټول جماعت ګر نه چې بلکې ټول هغه مسافر دلته پراته دومره اور بلو ټول شپه برستن او څادر سره دا کوي یو کس څلور ځلې اور بلوي یو کس په سر دا جبري ده چې باید دا د کلي جبري دغه دی دا هر یو سړی بلو که ورسي هغه تقریبا سهار ماسپښین مازدیګر ماسخوتن څلور ځلې ماښام جوړ نه بلوي دا اور بلای دا به ډکي دا به اور به بل کړی ټول مسافر مانځه دپاره بوډاګان ضعیفان ټول دلته بس پراته دا یو سړی په سر شپږ کاله پس ته یو ورځ هغې دا یو نوبت رسي خلک ډېر دي درنو ملګرو تاسو خو د دې کلي اړوند د رئیس صاحب ټولې خبرې واورېدلې چې له لرګو ټول جوړ دي لا هم دې کلي کې یو څه نندارې نورې هم په تاسې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله مشي خیر ورته څنګه خپل خیر علي بخیر علي ډیر منوم دی واخله ما نوم شیخ الله د امدی د بنداري مورونه ام دې کله اوسیدونکي ماشاءالله دا کله کوم ټول لرګو جوړ دي او بس ورونه بس څوک بس ورونه بس سین کې خوده چې پرون راځي سیلاب روان دي خو دغه حال ده نو څو لرګي ټول ځنګلونه ختم کړل لرګي پرې دا خلکو کورونه وران شو په دې مونږ ډیر خپایو هغه خو کورونه هغه سیلاب خو راغلی او مونږ هلته تللي وو د هغې نه اوس دلته راغلو همدغه ستاسې دا کورونه چې کوم دي ټول له لرګو جوړ شوي که نه دلته سیمټ او دغه بلاک راوړل لکه چې ګران تمامېږي دغه لرګو نه مځکه جوړ کړي او دا بالکل ښه پوښتنه وکړه مونږ هغه ننګرهار نه راوړل دلته ډېر مشکل تمامېږي او هغه چا خبره دلته دومره هغه موټرونه هم نه راځي که نه همدغه مونږ لرګونه کار اخلو همدغه لرګون نه کور ودانۍ نه یې قوي که نه او بیخي قوي دا خو هغه ستاسو سیمټي کور نه دا خو بیخي ډېر قوي ماشاءالله او دا ځای خو هم ډېر یخ دی سیند په دې څنګ بهیږي ګرمي مرمي خو هم نه کېږي نه وروره دا خو دلته ته خو خپله راغلی دا ولیدله څنګه ګرمي شته خو بیخي مونږ ما ته خو نه ښکاري نه وروره بلکې مونږ دلته هغه چا خبره نورستان کې خو چا ویل جنت دی که نه همدغه جنت کې مونږ پروت یو ډېره ښه ده په پای کې په دې زموږ لیدونکو ته څه ډالۍ بس وروره تا نه مننه کوو چې رالې او ډېره خوشحاله شو پامیر ټي وي له خانو لغره راغلی ډېره خوشحاله چې تاسو دلته رالی او ډېره مونږ هم خوشحاله چې نور هم نورستان وګورئ او زه وایم اخره کې خپل دوستانو ته وایم چې ورور دا فالو یې کړئ او لایک یې کړئ ډېره مننه کوم شعر دین دی زه چې راته بس خو څه شعر خو نه دی دا مخکې اول چې ما ته دانۍ ژبه کې راته یو شعر یو شبهات من نور چې دا ملګري نورستاني ژبې سره مټ یاره وروره څه خو داسې شعرونه راته نه راځي بس وایم چې ویلکم ټو نورستان چکر ولګوئ نورستان ته خوشحاله شئ وروره ډېره مننه درنو ملګرو دغه نورستان د کامدیش ولسوالۍ د منډګل کلی او دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا او بلې خپرونې پورې د خدای په امان ښه وختونه ولرئ